زمنګ او تاسو د زنانه ډېری بدی شي جنکې د یو سړی چې زوی پیدا شي نو ډزم به کوي عقیقم به کوي سارویم به لالي خوشاله وي خلکو له زیرم ور کوي او رب العالمین له چر دلور ور کوي نو بس بیا له چا درنګ کوي له چا له زیره ور کوي نه به چا د پروګرام کوي او نه خلک خبري چې الله جل شانه بللور را کړی دا او نه به الحمدلله وي او بعضی بدبخت او بیکاره هغه خود سي چې رب العالمین مسلسل د درې لورګانې ورګلو د خپل خځې سره بغض پیدا شي لوریانو او د خپل خويندو لحاظ کول او د هغه پرورش کول او د هغه د تعلیم او تعلم او د هغه د عزت خیل ساتل دا ور اوچت عبادت دی زمنګ او ساسو د معاشره چې دا د غربیانو د کافرانو نه متاثر ده دی وایي نظم د ډیرو مسلمانانو سوچونه چې دي ځان د مسلمانانو وایي لیکن هغه ور ذهني د کافرانو سوچونه ولمن د کافرانو د سوچونه به سم د ستواري شوی دي اوچت دی چې د اسلام یو خبره ووري او هغه لګم د مزاج خلاف او لګم د طبيعت خلافي نو بس مخ سره رنگ بدلای او بیا په اوازه کې د اسلام د تیار نه دا غوره دا غټ نقصان دی چې په موږ او تاسو کې راغلی دا یو د هغه اعمالو نه دی قریب دي چې سړی به سره کافر شي چې کله د یو سړی سوچ هغه د کافرانو یو سوچ د مسلمانانو نه په دې سره ګوره سړی کافر کیږي یو د هغه سوچونو نه چې په موږ او تاسو په معاشره کې هغه توري شوی دی هغه داري زمونږ او تاسو د زنانه ډېری بدی شي جنکې د یو سړی چې زوی پیدا شي نو ډزم به کوي عقیقم به کوي سارویم به لالي خوشاله وي خلکو له زیرم ور کوي او رب العالمین له چر دلور ور کوي نو بس بیا له چا درنګ کوي له چا له زیره ور کوي نه به چا د پروګرام کوي او نه خلک خبري چې الله جل شانه بللور را کړی دا او نه به الحمدلله وي او بعضی بدبخت او بیکاره هغه خود سي چې رب العالمین مسلسل د درې لورګانې ورګلو د خپل خځې سره بغض پیدا شي چې دا وګوره اوستا بچی د لروړي صرف جنکې دروړي دا وګوره ډېری خطرناک خبرې دي دا قران کریم کې رب العالمین د کافرانو په صفت کې فرمایلی دي رب العالمین فرمایلی دي اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کافرانو ته چې کله څوک خبر ورکړي چې ستا لور وشوا نو بس مخ سره رنگ بدل شي او شکل بدل شي او د غم نډک شي چې رب العالمین مال ولي را کړی دا وګوره د کافرانو صفت دی او موږ تاسو کې راغلي دي دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحیح روایت کې راغلي دي من ابتلي من هذه البنات بشيء رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم یو انسان چې رب العالمین لورګانې ورکړي فاحسن الیهن او دو سر احسان وکړو او تربیت ولو تعلیم او تعلم به وکړو او دا به په خاصه طریقې سره یو مسلمان د بنکاح کلا رب العالمین به د دې لور د وجنا او د دې خور د وجنا او د دې ماشومې جنې د وجنا به رب العالمین جنت ته داخل کی